زما د مور پلاس باندې د یو ادي امانت را رسیدلې دی. مور خبره ما تولې نشما او بچی اگرزم آغی نوجوان پس گرزما یو جمعه تلاړم الته پیدا نشو ورته وی س امانت دی ورته وی زما مور ته یوی زنانه امانت ورکړی چې زما بچی د علم پسې تللی دی ما دلته سرخه کړې ده ما دلته میچن کړې ده پاغي باندې ما څه پیسې ګټلې دي زما بچی ډېر د الله رب العالمین نسبین بنده دی هغه حرام خوري نه هغه د بل چا مال نه خوري د هغې سره به توخه ختمه شوي وي نو دا زما پیسې د خپل زوی په لاس باندې هغه ته ورسوه زه ګرځمه نن مې دویمه ورځ دا ما سره خپله توخم خلاصه شوې ده نو نن مجبور شوما د هغې زنانه د مال نه مې ځان ته لږې پیسې راواغستې ځان ته مې طعام برابر کو خو که تا ته پته لګي د دغې نوجوان نوم دی عبدالقادر د دغې نوجوان نامه د عبدالقادر د ګیلان اوسېدونکی دی او د علم پسې بهر راوتلی دی زه ورپسې ګرځمه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ځمکې ته ولیدل د شکر سجده یې ولګوله فوراً یې طعام ته لاس کړ ورته وې د خدای بنده ما باندې د دې طعام بین ډېر مزیدار لګېدلو ما ویل په خدای قسم دی چې دا د حلال مال طعام دی خدا سړی خپله مسافر دی که زه ورته ویم چې ما ته یې راکه نو زما ضمیر یې مني نه ورته وایي هغه عبدالقادر زیما دا زما د مور هغه امانت ما ته را ورسېدلو ورته وایي بچیا ای بچیا سوال درته کومه سوال مې دا دی بچیا چې زما سره خپله توخه ختمه وه استاد پیسو نه مې پیسې خوړلې دي دا خو هغه امانت پوره نه دی نو که ته څه دې ښار کې څه مزدوري پیدا کړي زه به مزدوري وکړم چې دومره وکړم چې تا ته خپل امانت پوره کړم او په نورو پیسو باندې څه وکړم کور ته ورسېږم آی های داسې مور بچی خو نه و شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وایي ستاسې کور ته چې کمې پیسې لګېږي هغه هم د دې نه واله او چې کم تاسو خوړلي دا زما حق دی ما تاله در بخلی دی خو یو وعده را سره وکړه چې د دې نه بعد به دروغ نه وي ګورې اولیاء ډېر لرې سوچ ګورې ښه اولیاء نه دي اولیاء ډېر لوی سوچ کوي نن سبا موږ ورپورې خاندو وایي یاره د اولیاو نه خدای جوړ کړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې دروازې نشي برابرولی بیړه دې غر کشه مونږ پوهیږو چې اولیاء د خدای دوستان دي دوسته مونږ د خدای مقام نه ورکوو مونږ ورته هغه مقام ورکړی چې الله جل جلاله محبوب ته داسې ملګري ورکړل قسم دی د هغوی تعلیمات د هغوی حالات زندگی سړی وګوري نو زما په شانتې ناچیز خپل ځان باندې راته ډېره افسوس راشي چې خدایه موږ په کم ځای کې واقع یو زموږ ذهن څه وایي زموږ ارادې څه وایي ورونو یو خوا د محبوب مبارک صحابه کرام دي او بل طرف ته د محبوب مبارک د صحابه مخالفین دي د دواړو زندگی روانه ده د یو دور خلق دی د یوې زمانې خلق دی د یو زبان خلق دی د ورشر او دراکړې خلق دی لیکن یو جماعت متعلق الله فرمائی رضی الله عنهم ورضوا عنه زوی ته راضی ما الله وی دوی دی مانه راضی شي دام خلی خلق دے دوم دغی زمانی نور خلق دے اغوی متعلق اللہ فرمائی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار
دی به د جهنم په لاندې او بدرنګ کنده کې پراته وي. ګورې یو شان خلق دی، یو شان سترګې، یو شان غوږونه، یو ښکلي شان د یو بل سره برابره پوزه. حتی پلار جهنم ته راځي، د هغه متعلق الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، او د زوی متعلق الله وی رضی الله عنه. دا الله د اصلي نظام دی. دا تخلیق خود الله د انسانانو یو شان کړ. موږ نه انګریزان پرنګ کې سره سره دي، موږ نه بعضې قومونه په وجود باندې غټ غټ دي، دنګ دنګ دي، خو الله ورته عظیم دولت نه دی ور نصیب کړی. هغوی به د دنیا نه خواران جهنم ته ځي. موږ و تاسې ته به انشاء الله د الله په فضل و کرم سره د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې لاندې به انشاء الله جنت ته ځو. دا زموږ عقیده ده، دا زموږ ایمان دی. او ما یو جمعه باندې تاسو له خبره کړې وه، یاد بشي درته، چې د یو صحابي متعلق محبوب مبارک ویل زه جنازه کوم، او بعض صحابه دا مه پرې جنازه دې نه کېږي ور باندې، دا ټیک نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابو نه تپوس کو ستاسې دارور شاه په نیک عمل لیدلی؟ هغې ورته ویلې او لبیک و سعدیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی یوه شپه څوکیداري کړې وه د مجاهدینو، د مجاهدینو څوکیداري کړې وه. محبوب علیہ السلام به جنازه وکړه او به قبر باندې ولاړو، او محبوبه ته خطاب کوي، ورته وایي ما ملګرو طالبانو ته ویل ملګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب قبر ته وایي اے صاحب قبره تا باندې خلق ګمان کوي چې ګندې دا نه دی بخلی شوی، خو زه در باندې ګمان کوم چې ته الله بخلی. الله خو ډېر کریم مهربان ذات دی. او یاد ساتئ په یو دور او زمانه کې، په یو دور او په همدغه وخت او همدغه زمانه کې د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل بچی نذرانه کې پیش کړي. پرون درس حدیث د بخاری شریف کې الترالو جلد ثانی کې کتاب المغازی کې محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله بدر ته لاړو، نرونو بدر ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تلو سره یو عجیب کارنامې د صحابو نه پاتې شوي دي. ما کتل یو زنانه ده، د هغې نامه ده عفرا رضی الله تعالی عنها. بیبي عفرا د دې د یو خاوند نه 4 زامن شوي، بیا هغه خاوند وفات شوی، بل خاوند یې کړی، د هغې نه 3 زامن شوي. نو څو زامن شو؟ څو زامن شو؟ 7 زامن. څه خوش قسمته مور ده دغه عفرا رضی الله عنها. د دې 7 واړه زامن د لږ لږ عمر چې په دې کې معاذ او معوذ دا د ټولو نه کشرانو دا د بدر په میدان کې شریک شوي دي. الحمدلله 7 واړه زامن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ښکلي صحابي چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات باندې ایمان راوړی. د دې عفرا دا 7 واړه زامن الله د بدر میدان ته ولې حاضر کړل؟ او د بدر د میدان متعلق د محبوب مبارک ارشاد دی چې څوک بدر ته شریک شو او بدر غزا کې موږ سره شرکت کړي، الله د هغوی ټول ګناهونه معاف کړي دي، او الله رب العالمین د هغوی هېڅ قسمه ګناه ته نه ګوري. دا څه بختوره مور ده. تاسو نه ذهن ته به یو سوال راځي، دا څرنګه چل دی چې 7 واړه زامن د بدر میدان ته لاړل، پکې 2 ماشومان دي معاذ او معوذ رضی الله تعالی عنهما. رونو تعلق د بچی د تربیت دا د پلار او د مور سره دی. ما مقصد دا دویم د بچی تربیت دا چې په حلال غذا وشي، دا بچی الله کمال ته رسوي، او چې په حرام وشي دا بچی بے ګډوډي. الله دې زموږ استاد د بچو تربیت په ښه طریقې سره نصیب کړي زموږ د ټول. حرام مال الله ته نه دی خوښ، د سود مال الله ته نه دی خوښ، پردی مال الله ته نه دی خوښ. ځکه د شهید ټول ګناهونه معاف کیږي، حدیث مبارک دی، خو پردی مال ور باندې په اوبو بارځي.
نن زمونږ د بچو عادتونه خرابېږي. زما مقصد دې ته راځم، د بچو تربیت زمونږ کمزورې دی. زه یم اوم کوشش نه کوم، ځان ته ځکه ښیم چې موږ ډېر کمزور یو. او پښتانه وایي چې دا یو ګوته بل ته نیسي نو دا څلور څنګه راځي، ځان ته بیا راځي که موږ تحقیق نه کوو. موږ حیواناتو کې یو فرق دی حدیث پاک کې راځي. څه فرق دی؟ هغه دا دی چې غوا غویه ګډه چیلی دا راښکل کوي، بچ شنه ګیا ګوري خوري، دا نه وایي چې دا د جوار ډکی دی او دا د کبلو والا ډکی دی او دا شوتل دی او دا درب دی، خو چې د هغې ته مخې ته سره شي هغه په دې خور کې خوري. دا کوتره چې موږ تاسې ورته دې مال ته اچو نو دا داسې ګړي ته هغه ګیا ور روانوي او صرف په هغه کې والی کېږي او مال ته ته خور ډکو هغې خوري. ورونو موږ او هغوی کې فرق دا دی چې موږ او تاسې به تمیز کوو، ځکه موږ ته محبوب مبارک تعلیمات را کړي چې ډېره ګرمه روټۍ به نه خورئ، جومات ته راځئ اوږه مه خورئ، پیز مه خورئ. موږ ته ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات را کړي روټۍ به د خپلې مخې نه خورئ. موږ ته ښکلي محبوب تعلیمات را کړي چې روټۍ ته کله لاس نړۍ دننه کې نو وایي چې بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله وبرکت الله یا وایي بسم الله وعلى برکت الله. دا ټول الفاظ احادیث راغستي. بسم الله الرحمن الرحیم امام نووي وایي رحمه الله چې بهتره دا ده چې سړی وایي بسم الله الرحمن الرحیم. امام نووي وایي او که چا ویل بسم الله وبرکت الله ام سیده، چا ویل بسم الله وعلى برکت الله ام سیده. خو امام نووي رحمت الله علیه صوفي مزاج عالم دی، هغه مبارک وي چې دې کې تکثیر د الفاظو دی. بسم الله الرحمن الرحیم نو چې څومره زیات الفاظ پکې وي نو ثواب او برکات به ډېر ملاویږي. نو روټۍ محبوب مبارک مونږ ته د خپلې مخې نه د خوړلو طریقه ښودلې ده. یو صحابي دی، دی وایي زه د 9 کالو وم، دا د انس رضی الله عنه ورور دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره حضور پاک به د ماشومانو سره روټۍ خوړله. ماشومانو سپینګیرو دې کې برکات ډېر وي. د سپینګیري سره ځکه روټۍ خورئ چې دا د محبوب زمانې ته نږدې دی. ټول الحمدلله. دیو جن عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې څومره زمانه لري کېږي د محبوب برکات د هغې د انواراتو نه به امت محرومه کېږي. نو پته ولګېده چې نږدې زمانه د خیر زمانه وه. څومره چې دې خوا راځي دا زمانه به دې کې به ډېرې فتنې راځي. نو دا زه پاره جمعه باندې یو خبره کوم په تاسې به ډېره ښه نه لګي چې موري دا خبره ته بار بار ولیکې چې اوس خلک وایي چې دین عام شو ته وایې نه. نورونو مخکې اعتمادو زمانه حضور پاک ته نږدې وه، د هغې برکات ډېرو. جومات مو کچو برکات ډېرو. په دیوالونو هم ټیلونه نه و لګېدلي خو برکات ډېرو. اواز بغیر د سپیکره بتلو خو برکات ډېرو. قرآن شریف به ضعیفو 3-4 کرته مونږ هغوی ته پوښونه اچول. کس به راغی جومات کې به اعلان وکړو هلکه چا سره زاړه قرآن شریفونه یې راوړئ چې جوړ یې کړو. زه پیسې نه غواړم خو که چا راکړي نو قرآن شریفونه به زاړه وو خو په کتو سره به زمونږ ایمانونه مضبوطېدل. جوماتونه مو کچو په ډیوه باندې به مونځ کولو برکات ډېرو. معززو لیټونه ولګېدل، لسپیکرې ولګېدلې، قرآن شریف ته بهترین جلدونه واچولی شو. تاسې ګورئ د بېادبۍ باران دی چارچاپېره. مخکې به چې چا د یو عالم نامه اخیستله موږ تاسې د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دا زمونږ زړې زنانه او بوډاګان ورته لوی ځان رحمت الله علیه وایي او لوی ځوان رحمت الله علیه ځوانو خو لوی ځوان بهترین ځوان پاک ځوانو په ذکر او اذکار د علمي میدان خپل مقام دی. خدا چې الله رب العالمین ته ډېر لوی شان ورکړی. روایت کم دي ځکه نسبت د دې د دور زماني علما نور مو
او د علمی مقام په دومره انداز باندې نو څومره چې د نورو لویو امامانو علم دی. خو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نوم چې ارسب اخري یو قسم خوند ورکي چې زما په دې جبه یې د هغې نوم راشي ځکه چې دا د الله ډېر نیک ولی او بهترین انسان. ټول وایي الحمدلله. رونو د دې په دې زما مقصد دا دی د دې په دې مقام او عزت حاصلولو کې د مور برکتو. د چا برکتو؟ مور ورته ویلو چې بچی ګورې لېږم د علم ته خو د حرامو نه بځان ساتي. الله اکبر. بچیا لېږم د څه ته؟ علم ته، خو زوی د حرامو نه بځان ساتي. الله اکبر کبیر. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد. بچیا لېږم دی خو د حرامو نه بځان ساتي. مور ډېره ښه ده. بچی چې دروازې ته راغی مور ورپسې بې آواز و. بچیا لېږم د علم ته، یادوم در باندې د الله جل جلاله قرآن شریف. بچیا چې د کم مال تحقیق دی نه یې کړی او چا درته مخې ته کېښودو او ته ور باندې قادر شوې نو بچیا ځان ته ساته. ډېره ښه ده مورې. همداسې به کوم علم ته لاړو. شیخ عبدالقادر دا ګیلاني چې ورته وایي دا په بغداد کې یو کلی دی، ښار دی وړوکی ګیلان. دا زمونږ خلک اکثر ځان سره د دې وطن یو ګیلاني ځان سره لیکي، دا نسبت هغې ځای له کوي. نو دا د دې ګیلان اوسېدونکی و. علم دا کاڼي چیچل دي. نن د علم نه قسم دی ډرامه جوړه ده. زه کله کله ګیله وکم مونږه په سونو خلق په زرګونو مدرسې فارغان کوي په زرګونو باندې، خو الله دې رحم وکړي. د علم مقصد او غایه قسم دی هغه مونږ نه پاتې. بس په ځان د هم بل څوک وښیو بیا مسله جوړه نه شي. ما خپله ډېر کمزور یم. د علم مقصد د خدای د ذات پېژندګلو خپله او بل ته ور پېژندل دي. بس خپله مو پېژنه چې زما رازق و خالق و مالک و دا زه چې سکوم په دې هر حال کې ما الله ویني. زما رزق زما د رب په حکم چلیږي. که نن را باندې الله دروازه بند کی روغ جوړ سړی به یم ډاکټر ته به لاړ شم وایي به مالګه مه خوره، چینی مه خوره، ترش مه خوره، خواږه مه خوره، غوښه مه خوره، وریجې مه خوره، دا شی مه خوره، دا شی مه خوره. یو څیز به درته انتخاب کی نو ته به د خپل بدن د بچ کېدو دپاره خامخا پرهیز کړي او پرهیز سنت دی. یو ځل علي صاحب خجوره خوړله نبي علیه السلام ورته وایي مه یا علي مه خوره یا علي. هغه وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او پلار مې درنه قربان شولي وایي دا ستا صحت ته نن برابره نه ده. نو دې نه پته ولګېده چې یو څیز د صحت ته برابر نه وي د هغې نه ځان ساتل څه شی دی؟ سنت دی. دا نه چې بس لکه چار سره کاږې او بسم الله ور باندې وایه نه، بسم الله به وایې خو په هغه څیز باندې چې ستا د بدن صحت سره برابري چې دې تا ته نور نقصان ونه رسوي. او دا چې یو څیز ستا په صحت برابر نه دی او ته په بسم الله خوري او مړ شي معامله دې خپله ده بې ډزه وګورې بیا دې خپله معامله ده. نو محترمو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه الله پاک ډېر لوی کرامتونه صادر کړي دي. کرامت د ولی په اختیار کې نه، معجزه د نبی په اختیار کې نه. صحیح شو؟ معجزه او کرامت دا په الله په فضل باندې ملاویږي. د دې مقابل کې یو بل څیز دی هغې ته سحر وایي، هغه په تعلیم حاصلیږي. چانه علم حاصل کې شیطانی علم دی، یو تجربه ده په هغې سره خلق کوي. نو که یو سړی غټ کافر دی او هغه په دې دیوال کېناستو او دا دیوال د هغه د لاندې رواني نو ته به دا نه وایې چې دا بل مولي صاحب خو پیدا نشي تللی او هغه په دیوال روان دی، هغه سحر دی.
هغه جادو دی پاغي باندې ستا نظر بندي کړی دا حال دا د دیوال په خپل حال ولاړ دی اورونو یو کرامت ته کرامت د اولیاءونه بعد الموت هم صادر شوه د مرګ نه بعد او د مرګ نه مخکم ښکارا شوه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مقصد می دا دی چې نن زمونږ د بچو تربیت د عفرا وواړه زامن د بدر میدان کې ولی شریک شو په دې خبره ترازه ما یې ځکه بیان ما هلته دا خبره وکړم لرونو بیان چې کوو ځان له به ګورو ړومبی د خپل ځان نه مسله روانه که بې اثر کوي چې موږ د ځان نه مسله روانه نه کړو خپل کور په خپل حال پرېږدو او تا ته وایم چې حرام مه کوه او حرام خوره غیبت مه کوه او غیبت ماره دروغ مه وایه ای دروغ جنه او خپله مې رجسټرې ور باندې ولړلې خپل دروغ راته دروغ نه ښکاري خپل ګناه راته ګناه نه ښکاري عبدالرحمن بابا وایي اغه څوک چې د بل عیب ته نظر کا اغه څوک چې د بل عیب ته نظر کا خدای مکړه د خپل عیب نا خبر خپل عیب ته قتل پکار دی نن بچې د پلار خبره نه مني نن بچے د مور خبره نه مني بیا چې ورته واده وکي بیا خو بالکل نه مني کله کله د مور او د پلار خبر راشي دا پلار او مور یو شان تله ده د تلې دوه چابړې دي یو چابړی دی خو بل چابړی دی خو ستا پکې څه کار دی د مور او د پلار په منځ کې ته به د پلار خبره منې ستا په د مور باندې د پلار علم ډېر ضروري دی اگه سیز به بچیه تا تا نخ کاری اگه بستا پلار تخ کاری ستا پلار مجبور دے شرعن عند اللہ و عند القضاء دا بستا دا مور منع کئی بعض الکان اگه خطا کیگی و یره بس خود دا مور سنگ کے والارم ذکر چه پلار میں دیر بد اخلاق دے او پلار میں ظلم کئی بچیه دا طول تا نشی کولے تب دا دوارو احترام و عزت یو شان ساتی دا د تلی دو چابړې نه دي یو دی خوا دی او بل دی خوا دی ته به اخوا دی خوا کېنه ته به دواړو ته په وزن باندې صحیح ګوري نو محترمو دارنګې بعضې وخت کې بالعکس وي د پلار طرف والی د مور به نه کوي نه د دواړو به کوي انشاء الله نو یاد ساتئ د بچی تربیت د مور د خوانه او مور ته ډېر احتیاط پکار دی چې زما د دې بچی تربیت زه په څه باندې کوم دیل دا روٹی سنگ تیاروم دیل دا طعام سنگ ورکوم دل زما د خوانه وصیت او نصیحت سده نن خو موږ د مشرانو خبرې نه اورو څوک هم نه اوري قسم دې هیڅوک هم تیار نه دی ور اخ دیندارم ورته تیار نه دي نو ماته مرګره راغی ماته مولوی صاحب د پلان کې ډېر ښکلی دغه دی ښکلی عالم دی او ډېر ښکلی کار کوي نو ما یې تپوس بس ته وکړي ما ویل بس الله دې رحم وکړي ور باندې دا ښکلی خبره ده چې الله د چا نه دومره کار واخلي مالدا به د مور او پلار دعا یې هغه لږ مخ داسې واړولو د هغه مقصد هم دا ما ته وایي یاره مور او پلار خو ورته ازار کوي دعا ورته نه کوي زه خفه شوم چې مور او پلار ته نه ناراضه شو ستا علم به څه پاتې شي ستا تقوا به څه پاتې شي یرو نو تاسې ته هم ویم مور او پلار مه خفه کوئ مور او پلار ډېر لوی دولت مور او پلار اس کله هم دردوي ګوره عزت کوي احترام کوي دا یو داسې میوه ده چې لاړه بیا لاسته نه راځي او زمونږ شیخ صاحب ویل وایي درانه خلک د هغوی مثال داسې دی چې هغه درون حرکت کوي کمزوري خلک بیا کمزوري حرکت کوي نو بیا ما مولانا صاحب ما چې مولانا صاحب تا نه مور او پلار یاره وایي جي اوس ما چې واده وکړو نو بس بیا هغوی را سره زد بازۍ نه راواغېستی مال مولانا صاحب وایي مال خدای ته وګوره ستا په خوله خو دا خبره دومره بده لګي دومره بده مال بېادبي دې ډېره معافوي بېادبي دې ډېره معافوي مال لکه دا د مال خاشنه چې خوري دا خو زیاتی کېته عوام داسې کوي موږ له غوسه راځي ته سره د علم داسې وی مه وایي مور او پلار متعلق ایس دا خو داسې معشوقه ده چې په دې مخ کې داغ نشته دی د دې د مخ داغونو ته به د داغ په نظر نه ګوري نورونو
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه علم تلاړو څه توخه چې ورسره وه هغه خلاصه شو. اوس خو طالبانو ته الحمدلله دومره سهولتونه دي چې ډېر زیات دي ورته. مخکې دا سهولتونه وي چېرته. زمونږ مرشد به فرمایل رحمه الله وی قسم دی چې د سپوږمۍ په رڼا باندې به علماو او طالبانو کتاب کتلو، موږ له د بل په رڼا هم نه ښکارېږي. نو څه به ښکاره شي؟ 2.5 فوټه موبایل ما سره نو هغه ته ګورم چې دا سترګې پې ښه تباه او برباد کړم، نو چې بیا کتاب ته ګورم بیا راته نه ښکاري. موږ له خو روغ شی څوک نه رالیږي. د خنزیر زامنو اسلحه ځان سره ایساره کړه، موبایل موږ ته راولېږل. او داسې جاز هغوی تیار کړی چې 100 غنټې په هوا کې بغیر د تیلو نه گزاران کولی شي. حیران به شي ورته. موږ ته موبایل راولېږل، زما بچي ته لاس کې موبایل ورکړ. که د خدای بلا زه ورته قرآن او حدیث وایم هغې مني چېرته. زما بچی تباه کو په دې باندې، د هغه بچی لګې دی مختلفې تجربې کوي. د هغوی بچیان سپوږمۍ ته وختل، هلته تجربې کوي. زمونږ بچیان د فحاشۍ نه اوزګارېږي. د هغوی بچیان د لږ وخت د تعلیم سره هغوی د اسمان او د فضا د ځمکې په منځ کې لګې دی تجربې کوي. زما زلمی هغه دې ته نه فارغېږي چې د پلار خپې قدرې کې منډي. والله که موږ پن جوړولی شو، پن نه دی پن. بله ورځ زه خو د دې څیزونو ډېر خوښ هم نه یم. یو چا راته ویل موري صاحب په جاپان کې وایي یو کس سره وایي زما مزدوري وه نوکري مې ورسره. نو وایي ما هسې ویل چې دا موږ پاکستان ته لاړ شو نو بیا موږ د دې جاپان راشه دوی هغوی خو داسې ډېر دغه نه کوي. نو وایي زه لاړم د هغې یو کشره لور وه، کشره لورې وه. نو وایي هغه یو څیز جوړولو او دا د ګاډي انجن په دې کې لګیا وه کار یې کولو، د دې دپاره یې څیزونه برابرول. ما وایي توکلي تپوس وکړو چې ته خو ډېره مصروفه یې. وایي هغه ویل چې آو ما سره مقابله کې زما بله یو ملګرې د هغه هم لګی ده. نو زه کوشش کوم چې زما په تجربه هغه خبره نه شم، زه هغه په تجربه خبر نه شم چې بیا میدان ته وباسو. نو ما چې ته څرنګه څیز جوړې؟ وایي زه داسې انجن تیارولو ته اوس برابره یم چې زما د ګاډي انجن به هغه په ډېره لږه نه خرچه باندې به هغه د ډېر غټ کارونه کوي او ډېرې غټې مسالې به کوي. وایي ما ورته دا خو تجربه وشوه، داسې بیټري تیاره کړه، اوس ګاډی په چارج باندې چلېږي. وایي نه دا څه کمال خو نه دی، هغه شوي تجربې دي. زه وایم چې زما انجن داسې کامیاب وي چې بغیر د بیټرۍ نه د هغې چالو کېدل کېږي. بیټري خو ضروري چیز نه دی. مال عمر یې څومره و؟ وایي 18 کال عمر کې منګه 18 کال عمر کې ولا صوباړې لاس کې ورکړه شابه کرکټ کوه. کرکټ چې د جاپان والا کرکټ شته که نشته ماله خو پته نشته، خو نه به د چین والا ما ته پته لګي نه چې کوم ملکونه کردار خلقو ته ښیي هغوی په دې لوح العب باندې څه تندر غورځوي. دا خو لوح العب دی. من کرکټ تباه کړو. زما د پیغمبر صحابه وو لږ وخت کې په خدای قسم دی هغه تجربې کړي دي، هغه تجربې چې نن دنیا ساینسدانان ورته حیران دي. تاسو وګورئ د بدر په میدان کې، د بدر میدان کې ابن عمر وایي زه وړوکی وم، زه نبي علیه السلام پرې نه ښودلم بدر ته، عمر مې کم. روایت کې شته دی عبدالله ابن عمر تللو وایي زه یې نه پرېښودلم. د خندق په غزوه کې خو دې بیا لږ غټ و. نو نبي علیه السلام څه کسانو باندې نظر واچولو، دا بره کسان څوک ناست دي او لګیا دی څه برابرۍ. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما او زه او زما یو 3 انصار ملګري ځوانانو د 1514 کالو درمیان کې چلیږي. وایي منګه ناست وایي ما د سردار کونین په حیرانېدو باندې زم حیران شوم چې محبوب مبارک موږ ته ولیدل او حیران شو. عبدالله ابن عمر وایي زه راښکته شوم د هغې ځای نه، محبوب مبارک ته مې عرض وکړو
فداک ابی و امی یا رسول اللہ ولی تا منگتا بار بار لیدلو ورتوی او نوجوانا او عبداللہ ابن عمر صدیق ملگرو سرا پسکی مشغولوی لوبی مکولے سمو تیارول ورتوی مورو پلار مو درن قربان شا اے دا اللہ حبیبا منگ لگے لندی جوڑو زخپلا لند جوڑو ما ملگری لگے دی خپلا تجربہ کی عزیزانو نن وقت کی لکسڑے چی جاز جوڑی عبداللہ ابن عمر توی اے عبداللہ ابن عمر کم داتا کما لند تیار کرے دا ورتے روڑا ورتوی مورو پلار می درنا صدق شازما لند اگورا محبوب مبارک می لند را واغستا دوارو شنڈو باندی کی خودلا عبداللہ ابن عمر توی اللہ دیستا پا عمر کی برکت واچی ڈیرا مزیدارا لند دی جوڑ کرے دا عبداللہ ابن عمر ورتوی مورو پلار می درن لگیشا زور باندے نخولما گوراز سنگا نخولم عبداللہ ابن عمر میں دلگ عمر نوجوان دے عزیزانو لندکی کانیک دی عبداللہ ابن عمر تمی سرداری کونین ہوئی او عبداللہ ابن عمر دم خامخ سی زور باندے اولا عبداللہ ابن عمر میں دیر خوشحال دے لندکی کانے کے خودو سوئی وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما سرداری کونین میں اغیز تگوری عبداللہ ابن عمر شنڈی خوزیگی کلی چھ کانے خوشکو لندی نا کانے ڈارک روان دے نخور باندے اولگی دا عبداللہ ابن عمر وی الحمدللہ خدای حمد و ثنا تعالی را محبوب تی تپوس کی اے عبداللہ ابن عمر صدیو الستا شنڈی خوزید لے ورتوی مورو پلار میں در نصدق شا ماتا زما دلندی طاقت معلوم تمرا طاقت بکنو تالر زے اخودو ماویل یا الہ العالمین عمر ممکم دے تجربہ ممکم دا یا الہ العالمین زما کانے التت ارسوا اسنچ ما رسول اللہ زما کانے الت انرسی گے ما دے جنگ اباسی ما دا دعا کولچ زما کانے اللہ ارسوا زما کانے ارسوا زکا دمرا خونو طاقت تالر زیراتا اخودو نو ما دعا دا اکڑا چھ خدای زما کانے ارسے دیندار خلقنا ز اورم دیندار خلق خپکے گئی ما ہر سوک چھ دا ہوئی چھ زما بچے پر کرکٹ کی تجربہ حاصل کی او زما بچے بالر شی اسوباڑی والو جوڑ شی تکڑا شی او دنیا بانی زما دے بچی نم نشان جوڑ شی نا در رزق دے حلال نور دروازے ورطا اگورا ستا بچی نے بڑیر منزون خراب شی ستا بچے بڑیر منکرات سر مخامخ شی ستا بچے بڑیر باغی شی بے بے ارمان کے اللہ سبا ستا سنرازی زکا زمان ستا تا پا یورپ کے اگوی کرکٹ تا مولیان ندی کی نولی التلوسی جنہ کئی ورطناستی تا سے ٹول گو رہے ٹولے گو رہے بربند جنہ کئی ورطناستی زمان بچے دا شیخ عبدالقادر جیلانی پشانتی تربیت ندے شوے دا شیخ عبدالقادر جیلانی تربیت توز گو رہی بچیا خیل کوا حرام مال بنخری موری دیر خلا اے بچیا خیل کوا چیتا تا دا چاپے سی معلومی نوی و بچیا داغی نروٹھئی مخرا موری دیر خلا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں دا علم دا پارا جماعت کی دیر دے عزیزانو پیسی خلاص شوی عرص ختم شو یورز شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ می بار لاڑو وی قتل دوی پا ملگرو کی دیو ملگری وندا اور توی اے بچیا زمانگ دیو نامی و خورا
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورتوی نا نی خورم وی ولی نخوری آد دنیا زوانانو ووری او دلتا موجودہ خطبیت اوریدن کو اورے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورتوی نا نخورم وی اے دخدے بندہ بوٹے زما دے زما پلار مڑ دے زد دی بوٹی وارث ما و د خدای بندا تی ولی نخوره ورتوی زکه نخورما چستا پلار تاجر پاتی شوی دے بے پد دی خلق سر کاروبار وی اسینا چی دی بوٹی تا د غصب اوب ملو شوی نوی زد داسی بوٹی می و نخورما چی پاغی باندی ماتا علم یقین راغلے نوی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ننم نارا شوا سبام نارا دا بلورز باندی سباندی وقت تیر کو یا گیا یا پانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سلورم ورز دا کلمی ورغلے تکلیف سیواش چانا اس پیسی غواری چاہتا ہے من خدا سیو چا اللہ دے رحم قسم دے نن زمونږ د برکت ولاړو ما یو جمعه ویلو مال چې زکات مدرسه قرضاري نه نو زکات نه کیږي بیا مې دا خبره کړم مال رونو چې دا ټیلونه او ماربل دا سیلینګونه دا په زکات نه کی به ډېر خپل شخصیت هغه به یو ځکه ما ته رانیزي شو ما ته دا عوام رضا خبرې مکوه سو خو اسم بوزدل دی او به بخ بوزدل شي دا څه دلیل دا دلیل حق ما بیانوا یرونو سبکو ما ته قسم دے عثمان اللہ رو رکیگی ورس پورس باندے شیخ عبدالقادر جیلانی باندی ولی علماء حوالہ ورکی تربیت پخکولی مال شوے پا حلال مال شوے پا مجاہدو شوے دا سے نفس جہاد چه دا مثال نشتا عزیزانو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تکلیف شو یو سڑے را دننا شو جمعات تا سڑے را گئے بچے کے ناسو یو گوٹ تا روٹی موٹی و تا پرتاوا مخی تے روٹی چه ستو عامو آغا وقت کی خیستو عامو پا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بانے بین ورا گئے ناغا ورطوی چه اے طالب راشا من سر روٹی و خورا آغا ورطوی سر روٹی نخورا بیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بانے رو خوشی دا سڑی کمزور ہے شوئے دے بے ورطا آوازو گو راشا ورطوی نا چیز روٹے نخورا تا کم زیادہ راگلے آگے والی زخو یو ورکی پسراوتے ما سو ورکی پسراوتے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورطوی سو ورکی پسراغلے وی خبرات دسی دا چه مہتا یو ادی زما دا مور پلاس ماتا امانت را لے گلے وہ وری رونو سیر آلی گلے زما د مور پلاس باندے دیو ادی امانت را رسید لے دے مور خبر ما تولے نشما او بچی اگرزم آغی نوجوان پس گرزما یو جمعہ تلالم علتا پیدا نشور توی سا امانت تے ورطوی زما مورتا یوی زنان امانت ورکڑے چی زما بچے دے علم پسی تلے دے ما دلتا سرخ کڑے دا ما دلتا میچن کڑے دا پاغی باندے ما سپیسی گٹلی دی زما بچے دیر دا اللہ رب العالمین نیز بین بند دے اگا حرام خورینا اگا دا بلچا مال نخوری داغی سرب تو ختم شویوی ندا زما پیسی دخپل زوی پلاس باندے اگا تا ارسوا زگر زما نن میں دوی مورز دا ما سر اخپل تو خم خلاص شوی دا نن مجبور شما داغی زنانا دا مال نمیزان تا لگی پیسے راواغستی زانتا می تو عام برابر کو خوکتا تا پتہ لگی دا دغی نوجوان نم دے عبدالقادر دا دغی نوجوان نام دا عبدالقادر دا گیلان اسی دن کے دے او دا علم پسی بہر راوت لے دے زور پسی گرزما شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اسمکی تا اولی دل
شکر سجدہ اولگولا فوراً طعام تلاش کو ورتو اے دخدے بندہ ما باندې د دې طعام بینډیر مزیدار لګي دلو ما ویل پخده قسم دې چې دا د حلال مال طعام دی خدا سړی خپل مسافر دی که زه ورته ویم چې ما ته یې راکا نو زما ضمیري منینا ورته وی هغه عبدالقادر زیما دا زما د مور هغه امانت ما ته را ورسېدلو ورته وی بچیا اے بچیا سوال درته کوما سوال مې دا دی بچیا چې زما سره خپله توخه ختمه وه استاد پیسو نه مې پیسې خوړلې دي دا خو هغه امانت پوره نه دی نو که ته څه دې ښار کې څه مزدوري پیدا کړي زه به مزدوري وکړم چې دومره وکړم چې تا ته خپل امانت پوره کړم او په نورو پیسو باندې څه وکړم کور ته ورسېږم آی های داسې مور بچی خو نه و شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی ستاسې کور ته چې کومې پیسې لګېږي هغه هم د دې نه والا او چې کوم تاسو خوړلي دا زما حق دی ما تاله در بخلی دی خو یو وعده را سره وکړه چې د دې نه بعد به دروغ نه وي ګورې اولیاء ډېر لرې سوچي ګورې ښه اولیاء نه دي اولیاء ډېر لوی سوچ کوي نن سبا موږ ورپورې خاندو وی یاره د اولیاو نه خدای جوړ کړي خدای دې کور د مردین جومات کا چې دروازې نشي برابرولې بیړه دې غر کشه موږ پوهیږو چې اولیاء د خدای دوستان دي دوستا موږ د خدای مقام نه ورکو موږ ورته هغه مقام ورکړی چې الله ورکړی دی الله وی دا زما دوستان دي خو موږ تا ته وایو چې دوستي جوړولی خو ته نشي ګران کار دی ما او تا دوستي چې د جوړولی شو زموږ دا زارش نه شو جومات کې خبرې مه کوو ویو که نه ویو که نه ویو نه زه منې کېږم نه ته منې کېږي زم ستا غیبت کوم چې زه نه یم ته زما غیبت کوې دا اوس څه شی شو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وایي دروغ به نه وی بس سړی روان شو چې دا څنګه خبره ده به هر حال کاروبار روزگار دا شروع دی نن زموږ په دې معاشره کې یو خبره مشهوره ده چې دروغ نه وي بیا کاروبار ویو که نه چې قسم پې ونه کې کاروبار نه چلیږي ما پام کوئ ګورئ هېڅ کلم نه د مال خو دې وګټو خو برکت ته لاړو برکت ته ورته په سین له وکړو لږه دې وي خو په قسمونو دې نه وي عزیزانو دا شیطاني خبره ده چې دروغ پکې ونه وي او دا پکې ونه وي زما یو ورور دی هغه وي زما بچي د چا سره کاروبار و هغې نه 3000 روپۍ سیوا ګټلې وي ورپسې ورغلم او ما وجه دا خپل امانت ته والا ما ویل دا دې ښکلی کار کړی وروره چې ستا دا بچی اوس نه دا تربیت واخلي به پیسې ډېرې کمي خو برکات به پکې ډېري ستا به خدمت کوي ستا سترګو له به ګوري ستا تندي له به ګوري او که موږ یې په دې حرام ورته ورکو قسم دی دا بچي اسم د آخرت چینجي دی قسم دی خوریم ګورئ نو عزیزانو خبره مې دا کوله شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته سوی دروغ مه وایه یهودي سره یې کاروبار شریکو چا سره کاروبار دی شی هر چا سره جایز دی ښه کافر سره هم کاروبار کولی شي پرون حدیث تیر شو یهودي سره هم کولی شي هندو سره هم کولی شي خو دوکه مه کوه کاروبار کوه خو دوکه ورسره مه کوه ای یهودي ورته څه ورکړل ویل دا یو سه هغې یې وړل چې یو یې وړل ورته یې ویلې دا ستا حصه ده او دا زما حصه ده نو چې یې ویړه نو دی یهودي د دې مسلمان مخې ته چې ګاک راغی نو دا دواړه څیزونه ورته کېښودل نو دا یو څیز ورته وړاندې کو ویل جي دا څنګه ریټ دی او دا څنګه ریټ دی نو بس هغه ویل دا شل دی چې د دې دا ریټ دی او د دې دا ریټ دی ورته ویلې څنګه ویل دا شل دی د دواړو خبر راته وکړه ویل ډېره ښه ده د دواړو خبره ورسره مشترکه وکړه مال یې ورکو چې مال یې ورکو نو د دې تجار نه چې مال پیسې اصول کړي ورته وایي چې ته به دا څنګه خرڅې دا او دا به څنګه خرڅې څه ورته وایي
واپس ته تپوس کی دا مال بسنګ خرڅه خپل مال ورته خودو او دا بسنګ خرڅه هغه ورته وای دا یو مال خده دا په 10 روپۍ خرڅوم دا بل کمزور دی دا په 50 روپۍ خرڅوم چراغ يهودي ناسته دا مسلمان ته وای چې زما مال دې خرڅ کوی او جی خرڅ مې کو وای خجی څنګه دې خرڅ کو ویل جی بس خرڅو مشترک رانه واغستو په دومره پیسو باندې هغه ول ډیره خدا ما غرضم دا چې مشترک خرڅ کی خو ول جیب چې کله پیسې ورکول نو پیسې په من نیمه کړو به د نیمه واپس نیمه داغي تور کړي هغه ورته و چې یله کمال خو یو شانتلې ته وری دا پیسې ماته سیوا راکې به بستا سے پیغمبر زما پیغمبر ته پیغور ور کوي ګوري تا خو پیسې زما مال وړې دې زما مال دې خرڅ کړې وې یو شان هغه تاجر در ناغسته ول جی ما د تاجر د وړونه 10 منټه یا غنټه بعد تپوسو کو اے تاجرات بدا مال څنګه خرڅه دا بسنګ خرڅه ما ته ویلی دا د 10 روپو مال دې دا د 50 روپو مال دې فلهذا دا 50 روپۍ دې موالا ورته وی نه پراز میں پوئی کا ورته وی په خدای قسم دې ما د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه تا امانت رسولو ما ته ویل اے د خدای بندا دروغ مو آیا نو ما ته دروغ ویل داغي هغه خبر را یاد شو فلهذا ما د نیک ولی سره بیعت کړي دي ما د یو عالم سره بیعت کړي دي زب دروغ نه ما زبستا په دې مال باندې لګ وخت د پاره مالدار شم لیکن هغه د الله ولی با قیامت کی زمانہ مخواړي هغه زما دوست به امانه مخواړي ما ته وی چې او بابا ستا خو ګیر سپینوا زخو نوجوانو ما او بابا تا پسپینه ګیر باندې وعده ولی ما ته کړي دا تا د يهودي مال ولی غصب کړي دي فلهذا دا مال دی والا يهودي ورته وی نه مال به الله حاصلو ما چې ما د شیخ سرا ما د عالم سرا ملو کې ورته وی راځه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مناسته يهودي ور پسې روان دي مسلمان وړاندې روان دي يهودي وړاندې روان دي کله مخ کی کله رستو کله چې مخ کی زی جاړي مسلمان حیران دے چې یهودی لسپت لگی ولی جاړي مسلمان ته پوګ باندې لاس کې خودلو ورته وی اے د خدای بندا ز چې د پېښور نه روانې دلما یو حال میو او چې سمرا ستا دوستانه نزدې کېږم حال می بدلیږي د زړه دنیا می بدلیږي دا راته وایا هغه سړي بس حال وی چې چاته زه ورسېږم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه می لګید د الله د کلام تلاوت کې مسلمان په سلام واچولو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه می صاحب کرامت عزیزانو د لوی شان خاوند د مور د بچی تربیت ته ګورا د مور داسي تربیت ته چې او بچیا په حرام مال دی مولا کو منا په حرام مال دی په حرام مال دی مولا کو منا دسه وخت براشي چې خلق با خلقو پسې ګرځي چې زما په لاسوب ایمان وروړي خو اے بچیا ما پدا تاسو روټه خړلې دا چې خلق بتا ستا لاس پسې د ایمان دروړو د پار ګرځي بیا وې سبحان الله شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې اولی دل دی کستا د مسلمان نخست معلومیږي رنگی بدل لے حالاتی بدل دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں غاڑ ورت ورکڑلا زانتے نیز دیکھو یہودی دا سی جاڑی سینائی غرقیگی دا مخنا اخکیرا غرزیگی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں کلپ دے زیخ کلی کلپ دے زیخ کلی ورتوی او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ستاسرد یو کس لاس لگی دلیو یو کس در تا امانت را رسولیو داغی پا جوند کی دمر تبدیلی راغلا
چې زما مالی ما ترا رسولې دے ستاسې د پیغمبر بسمره شان وي زستا په لاس باندې بیعت کوم ایمان وروړو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وایي ستا ایمانم مبارک شه او ستا خاندان تم مبارکی ورکا داغوی ایمانم قبول دے داغوی ایمانم اور تو اے دخ دے بندہ ما نخو زما اہل عیال خبر ندی ما نخو زما بچیان خبر ندی تو ما توچ داغوی ایمانم قبول دے ورتو اے دخ دے بندہ کلچ تاثرات لئی پلار در باندش پر آغلے دا وی آو وی پا دغش پا باندی چی تا دی خوارا روان وی ما خپل نک مبارک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ د مور د خوانم سید او د پلار د خوانم سید دے ما خپل نک مبارک اولی دلو ستاس کور تلاڑو او ستاس ټول بچیانو زما د نک مبارک پلاس مبارک باندې بیعتو کړلو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نچ دا یہودی زی واپس مسلمان زی بیدا سے مسلمان زی چی دا دید رنبی خبر دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورطا خلق دا چی کلا بیعتو کی نو نصیحت ورطکی ورطوی زب سکم ورطوی یو خبر در تکوم آغا دا چی دروغ بنوے سب بنوے؟ دروغ بنوے عزیزانو دروغ یو دا سے خطرناک بیماری دا چې دینه سړی منی شي که نه دا داسې بیماري ده دې علاج نشته خو چې دینه منی شوي نو بیا به درنه هغه څوک جوړېږي انشاءالله چې بیا به د عمر دپاره خوشحالی تر و تازه وي او چې دروغ پرېږدي غیبت به پرېږدي چې دروغ پرېږدي مال به دې حلال شي سود به پرېږدي چې دروغ پرېږدي کاروبار به دې ښایسته شي چې دروغ پرېږدي په دغې غذا باندې به بچوله بے ښه تربیت کې انشاءالله نو درخواست مې دا دی رونو چې د دروغو نه به اجتناب کوو نو د عفرا رضی الله عنها واقعه به انشاءالله را روانې جمعې ته بیانوم چې د عفرا وواړه زامن د بدر په میدان کې الله ولې حاضري د هغوی قبوله کړه یو زوی شهید شوی اب انشاءالله را روانې جمعې ته تفصیلا که الله ته منظور وه او زه اومه انشاءالله او ژوندي و نو بیا به دا کو انشاءالله وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين درود شریف په شوق باندې وي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اخیر کې دعا د دعا به تو غواړو ان شاء الله نور ما ته ښکاري نه درخواست دا دی چې عمر ما مخکې جمعه باندې د یوشع بن نون علیه السلام خبره کړې وه چې هغه په دعا باندې الله نور ودرولی و نو یو چا به دغه کړي چې مولوي صاحب زمونږ د ښکلي پیغمبر په دغه باندې نور کله ودرېدلی نو که الله ته منظور ان شاء الله هغه واقعه به بیا روانې جمعې ته بیان کړو مختصر واقعه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام ته نور ودرېدلی دی ان شاء الله او باقاعده علي صاحب دغه مفصله واقعه ده او علي کرم الله وجهه هغه مبارک په پتون باندې سردار کونین سر مبارک خودلو د مازیګر ټیمو او مونږ قضا کېدلو حضور پاک علیه السلام پاسول نشو جرأت نشو کوله آقا مبارک صلی الله علیه وسلم چې وکتل نو علي کرم الله وجهه سترګې ډکې ډکې وي ورته وی یا علي کم نور چې الله هغه ځای پورې بوتلې ودرولې شي ما تا ته راستنولې شي د یوشع بن نون علیه السلام په دعا نور ودرېدلی خو واپس نه دی راغلی او د دوه کونو سردار په دعا باندې واپس راغلی دی انشاءالله دعا وکړي رب العالمین خدای ستا رضا مو نصیب کړي الله ستا لقا مو نصیب کړي کریم مهربان ربه دا څومره دوستان راځي الله د لرې نږدې نه راځي الله د دواړو جهانو په خوشحالو باندې ښایسته کړي د فلسطین د مسلمانانو په حال باندې ورحمېږي الله د افغانستان د مسلمانانو په حال ورحمېږي الله د دنیا ګوټ ګوټ کې چې څومره مسلمانان دي دردیږي او کړیږي الله موږ ټول یو وجود واحده یو الله د ټول امت مسلمه په منځ کې الله خدای یووالی راولي مینه راولي محبت راولي الله د عبد الله ابن عمر د ځوانۍ په شان د زمونږ د بچي ځوانان جوړ کړي الله مونږ د اسلام دپاره تجربه کار خلق وګرځي چې مونږ اسلحه د یهودو نه پیسو وانلو زمونږ د ساینسدانان زمونږ د تعلیم یافته خلق الله د دوی توجه دغه خراب څیزونو نه راواړي خدای تجربې
دې دپاره برابر کی چې هغوی خپلې اسلحې برابرې کي، جازونه برابر کی. موږ به ولې د هغوی قرضداري کېږو؟ نن موږ د کافرو قرضدار یو، هغوی راباندې سودونه سیوا کوي، هغوی راباندې تکلیفونه او شرطونه لګوي. الله اکبر. خدایه زمونږ افسوس دا دی نه مولیان شو او نه ډاکټران شو، نه انجینران شو، نه پیران شو، نه تبلیغیان شو، او نه چې کوم دی د وخت د زمانې ښکلي ښکلي ساینسدانان شو. خو هر سړی په خپله ډله کې روان دی، بس وایي چې دا زما د شملې خوږې دي. نر شه، تکړه شه. نن د کافرو مقابله پکار ده په هرې طریقې سره. د هغوی مقابله، هغوی یو ایټم بم جوړوي، تاسې لس جوړ کوي. الله درته وایي جوړې کا. یو جاز جوړوي، ته لس جازونه جوړ کا. الله درته وایي دا د الله حکم دی. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. د جهاد آلات جوړ کوي، د جهاد د دې ملک د حفاظت لپاره اسلحې جوړې کوي. نن قسم دی موږ کمزور یو، موږ سره اسم نشته. که نن د سعودي عرب په لاس کې هغه جدید اسلحه وي چې کوم د فلسطین دپاره اوس په کار ده، ستا د بیت المقدس کم کې چې سلیمان علیه السلام پروت دی قبر دی، کم بیت المقدس کې چې پلار داود علیه السلام پروت دی، نن په هغې د یهودو قبضه ده. دا دی موږ څه شي پاتې؟ کرکټ. کرکټ موږ د سړي زامن یو. کرکټ څه شی؟ زمونږ ټوله مینه توجه کرکټ ته لاړه. زمونږ وزیر اعظمان ورته ناست دي، زمونږ مشیران ورته ناست دي. یا د خدای بندګانو تاسې دا لوی لوی کالجونه زمونږ د سر دپاره جوړ کړي، که دا هم د دې دپاره چې دې کې زما بچی تعلیم یافته شي. د یو پرنسپل، د یو پروفیسر لکونو تنخواه ده، او بچی چې ته فارغ شي نو بیا وایي یاره کرکټ کې تجربه کوم که خدای مې کرکټ ته قبول کړي. دا زمونږ حال دی. و یاره عبدالمتین غوسه کېږي، زما پلار به هم غوسه کېږي. زه چې دلته ناست یم دا زما ذمهواري ده چې د هر چا عیب به بیانو، دا عیب د ځان نه وباسي. کالجونه د دې غریبانانو تنخواه ورباندې پیسې ورباندې لګي. موږ بس دا اوس بیل لاغلی 90,000 روپۍ، یو کم 90,000 روپۍ بیل لاغلی. ته سوچ کوه بجلی نشته، ما نه پیسې وباسې، د قوم نه پیسې وباسې. موږ ته نن قرض راغست لږ هم پکې داخلې، دا پیسې په تاسې لګي. او ساینسدانانو، او ډاکټرانو، او د هغې دنیا په مخ باندې چې ډګریانې تاسې اخیستي، دا د دې غریبانانو پیسې دي. خدای ته وګورئ، موږ د کافر نه لاندې مه راولئ. موږ ته ضرورت دی قدیر خان لاړو، بل قدیر خان ته ضرورت دی چې د هغه نه ښه اعلی طریقې سره اسلحه جوړه کړي، ځکه چې دا د مسلمان ذمهواري ده، دا د قرآن تعلیمات دي. الله دې زمونږ تعلیمي ادارې په معنوي او ظاهري ترقۍ باندې ښایسته کړي. الله دې زمونږ دا تعلیم یافته اداره چې څومره ده او محکمه چې ده، الله دې توجه قرآن او سنت ته راولي. که دوی صحیح ترجمه وکړه انشاء الله دوی به پوه شي چې موږ له څه پکار دي. د تسبیح وخت کې به تسبیح اړو، او د ټمبم وخت کې به ټمبم ته لاس کو. وګورئ نبی علیه الصلاۃ والسلام چې تلو هلته نو تسبیح سره نه وتلې، زغره یې اچولې وه. څه یې اچولې وه؟ څه یې اچولې وه؟ زغره یې اچولې وه. پیغمبر سره تسبیح لاس کې نه وي، نبی سره لاس کې توره وه. ذوالفقار په بدر کې ورته دا توره میلاو شه د مالی غنیمت نه، ذوالفقار توره یې وه. پیغمبر علیه السلام په کور نه چې تلو نو هلته تسبیح نه وي راځوړندې، د پیغمبر په کور کې تورې راځوړندې وي، د پیغمبر په کور کې زغره راځوړنده وه. الله دې زمونږ کورونه د جهاد مرکزونه وګرځوي. الله دې زمونږ دا مدرسې، دا کالجونه، دا د الله د اسلام دپاره استعمال کړي، او موږ ته اسلام د امن درس راکوي. موږ به دوی له د قرآن دعوت ورکو، د سنت دعوت به ورکو، د اخلاقو د عمریو دعوت به ورکو. نو نه هغه دعوت ورکو نه هغې کې هم کمزوري شو چې چا له قرآن ورسو، چا ته تعلیم ورسو، او په دې بل څیز کې هم کمزوري. نو الہ العالمین د امت مسلمه حال الله ترقی طرف ته، معنوي او ظاهري طرف ته بدل کې. الله د تمامي دنیا مسلمانان الله خپلو کې په دې خبره باندې متفق کې چې نن کافران یو دي نو موږ مسلمانان هم یو. الله د فلسطین د مظلومانو په حال باندې ورحمېږي، الله د فلسطین د مظلومانو په حال ورحمېږي. الله د هغه اسلحه چې د دوی خلاف استعمالیږي الله د هغوی په اډو باندې استعمال کړي، الله د هغوی په مرکزونو استعمال کړي. الله کریم نن یهود او نصرانیان په دې لګې دي چې غزه به زمونږ وي، فلسطین به زمونږ وي. خو یاد ساتئ عربو والله که په دې فلسطین د سره اتفاق وکړي ابه دې خورا اوړي، ابه درنه سعودي نیسي. ما هم دا جهادي واقعات ګورم، بیګا مې خوب لیدلو
په جړه مې ځان مړ کو आवाज وشو چې د سعودي نیمه خاوره ونیوله والله ټوله شپه مې جړلې سار والله کې مې دماغ کار کولو دا سوچ په کار دی مونږ ته هغه مونږ ته فلسطین باندې صبر بنه کوي هغه به پاکستان تم راځي اب افغانستان تم ځي نو یا الله د يهودو او نصرانیانو ټول هغه مکر او فریب چې څنګه مونږ ته جوړ کړي او جوړه الله ته پکې ناکام کې الله ته پکې ناکام کې او الله تمام دنیا کې الله د مسلمانانو حکومتونه په قرآن او سنت راجمه کې الله تمام دنیا مسلمانان په قرآن او سنت باندې راجمه کې زمونږ نظام د مصطفی نصیب کې الله زمونږ د ټولو پریشانی ختم کې قرضداران د قرضونو نه خلاص کې د چا کاروبار نه د حلال کاروبار نصیب کې د چا بیماران دي الله سره زمونږ د بچو د ټولو بیمارانو روغ صحت نصیب وګرځي الله زمونږ او د ټولو مرګرو دا چې څومره دلته ناست یا بیانات اوري بار ملکونو کې او نور مسافر د چا دعاګانو درخواست کړي الله د ټولو د خیر دعاګانې قبول او منظور کړي زمونږ ورور داغي خور وفات شوی دعا ورته وغواړي رب العالمین دی هغه د انتهایی محبت ساتي مینه ساتي هغه ته دعا وکړي الله کریم دې د خور مغفرت فرمای داغه نه درې بچیان پاتې شو هغه یتیمان الله داغه حفاظت وکړي داغه کونډې دی الله حفاظت فرمای څومره بیماران دي زمونږ د ټولو الله د ټولو روغ صحت نصیب کړي اخر وخت دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول